دویم حدیث امام ترمذی نقل کړی دی او امام بخاری لږ مختصر امام ابن ماجه ترمذی ابن ماجه الګ تفصیلا نقل کړی دی من عاد مریضا فهو فی خرافة الجنه او بازی روایتونه کې فی خرفة الجنه چا چې د بیمار تپوس کو دا د جنت میوه راټولې میوه د جنت میوه راټولې او چې کلال ته حاضر شي غمرت الرحمه رحمت پټ کی او کر سبا پټیم کې او سبا پټیم کې 70,000 ملائکه ور د بیګا پوری استغفار غواړي او کله بیګا پټیم کې تاسو ته وی سحر پوری 70 ملائک 70,000 ملائک استغفار غواړي دا د مریض دغه د تاسو ثواب دی نن منګه دغه شینم خراب کړو د ثوابونو ټول تباہ او برباد کړو نن منګ چې چاته پوسټ ازو خاص کر زنانا خپل چکم جدا گورنمنت ته خپل یو جدا صوبره د زنانو اغي نه مطمئن کی په خبره باندې ز خپل سیمه فارغو ما زنانو دغه ثوابونه زمنګ تباہ او برباد کړو ځای کله زمنګ په د غلط نیت په وجبانه دي رسمونه په وجبانه زنانو وي زبته پوسټ زما مال بچینی راوړي مال به پروت راوړي نو زبته تاسو لسما الته چلال شي غریب په دی باندې پیمانه چې دا ولې تاسو لراتله دا به زمانه بیرته جوړه غواړي بیرته بل جوړه ورکه یا ثواب لال تباہ او برباد دې کې سب تکلیف و چې تتلې وی او تتلې ویلتا ولته تا تپوس کړې وی صرف ایو پهلې چې ریسک کړې وی پهلې چې ریسک کړې او بس راوته وی دي یو بل وجدا زنانه ولې دا غواړي تاسو پته شته دا ولې دا غواړي چې زما جوړه واړم زما پروت روم او زما پلان شولم اغال 10 منټ او 15 منټ نه ساري متاسفه زنانه ګورنمنت ته د ازاله قوانین دي دا قوانینو تحت دا زنانه چلیږي اغي څه کوي اغي بسار نه لاړ شي ما خام برازي نو سار کې دې سیبه چی سره خط چرګان مرغان وخوري بیا دې غرمه کې سیبه خپ خوراکونه مراکونه سکاکونه وکي هغه پروت پتا پسې زار کړی نه کنه قسم دې کپری دي پری دي نه اما خام دې برازي او چې خاونه توي خاص په 2 منټه لور سم نو لہذا خلک په تپوسونو باندې راګنه مزه تپو د بیماری سوچاته ویم نه اکثر خلک ځان پټ ساتي څوک رانه شي مصیبت کې مبتلا کوي ورشه صرف یو 10 منټه کېنا یو پاو سات کېنا کې په لږ شیر باندې وس کو ډیره خره کنه را پاس ستا مقصد څه شری ستا چې مقصد دی په تپوس کې ساروټي مقصد دا او کنه 70,000 ملائکه استغفار غوښتل ستا مقصد دی خپل مخخلا د زنانو د ګورنمنت دغه مقصد دار چې موږ به روټي موټي خورو ثواب مو باندې موږ سکو دغه مقصد دی او ان شاء الله موږ نارینه به سکو موږ به زموږ ثواب مقصد دی زموږ ثواب مقصد دی لہذا دا ته پوسره مو پوسونه په دې کې تکلفات او کار ما اخلي موږ نن د تپوس ته محروم په دقه وجبان یو زمون په ژوند کې تنګي په دې وجبان راغلي دا د بیمار تپوس په اړه سره من کوو او هغه مرا تعالی وی ولې مشکل جوړی کنه د بیمار تپوس لزید الله بندگان او یا سره ملائک ځان ته څوي او یا سره ملائک ستاره پر استغفار دلته غراشي مشکل باندې راغلي اے مولوی صاحب لګه دعا وکړه د مولوی صاحب دعا ډېر حق قبلي کړ ملائکه دعا حق قبليږي 70,000 ملائک استغفار غواړي ستاره پاره